السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله عز وجل مو راوله. څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ جوړ و روغ یاست؟ خدای دې وکړي چې خپل درسونه به په منظم ډول باندې تعقیبوئ. نن وار رسېدلی دی کتلوي نسبتونو ته. موږ تاسې د کتلوي نسبتونو اړوند مخکې هم یو څه بحث کړی دی، خو اوس به د کتلوي نسبتونو پر قانون باندې وغږیږو. نو راځم را پیلومه. بسم الله الرحمن الرحیم. کتلوي نسبتونه. د کتلوي نسبتونو عنوان یا د ماس بیلنسز عنوان چې کله زموږ تاسې مخې ته راځي، نو موږ ته څو ډوله کتلې په فکر کې راځي: معادله کتله، مالیکولي کتله، اتومي کتله، حقیقي کتله، نسبتي کتله. صحیح ده؟ دا ټولې کتلې موږ تاسې په مخکې درسو کې ویلي دي. که مو چیرې داسې وي چې دا کتلې مو هیرې سوي، نو مخکې ویډیوګانې وګورئ. انشاءالله العزیز چې مشکل به مو حل سي. خو د کتلوي نسبتونو په قانون کې موږ ته دوې کتلې ډېرې ضروري دي. هغه یو لکه معادله کتله او دوهم ګرام کتله یا مالیکولي کتله. مالیکولي کتله، اتومي کتله، که چیرې موږ هغه په ګرام سره وښیو، بیا ګرام کتله هم موږ تاسې ورته ویلی سو. نو اول راځم اوس نو معادله کتله چې ده، معادله کتله خو موږ داسې ویلې وه، معادله کتله موږ داسې ویلې وه چې مالیکولي کتله د یو شي تقسیم د هغه پر مؤثره ولانس باندې. کوم شی چې لاسته راځي هغه به معادله کتله وي. صحیح ده؟ اوس نو معادل کتلوي نسبت څنګه پیدا کوو؟ زه یو مثال درته وایم. معادل کتلوي نسبت ته موږ داسې وایو: معادلې کتلې چې دي، معادلې کتلې په یو مرکب کې یو د بل سره متناسبې دي. یو مرکب هغه وخت جوړیږي کله چې معادلې کتلې د دوو موادو سره یو ځای کیږي. اوس موږ داسې وایو چې HCl دا یو مرکب دی. صحیح ده؟ دلته موږ ګورو چې د هایدروجن معادله کتله یو ده، ځکه چې مؤثره ولانس یې یو دی، اتومي کتله یې یو ده، اتومي کتله یې پر یو تقسیمو هغه یو به سي. او همداسې د کلورین کتله چې ده، معادله کتله یې کلورین هم اکسیدیشن نمبر یې منفي یو دی، نو د ده مؤثره ولانس یو دی. د ده مالیکولي اتومي کتله چې ده 15.5 ده. که چیرې موږ دا 15.5 راواخلو، تقسیم یې کو په یو باندې، بیرته به هغه 15.5 لاسته راکړي. نو موږ وایو چې دلته معادل نسبت د معادل کتلوي نسبت د HCl ده چې دی 1 او 15.5 دی. او یا دا داسې هم لیکای سو چې 1 تقسیم پر 15.5 15.5. موږ معادل کتلوي نسبت په داسې شکل سره لیکلی سو. یعنی که چیرې موږ 1 پر 15.5 ولیکو او یا ولیکو چې 1 بیا نو د نسبت علامه دوه ټکي سر پر سر 15.5، دا دواړه هیڅ مشکل نه لري. اوس که چیرې موږ یو بل مثال ولرو، مثلا څنګه مثال ولرو؟ مثلا المونیم اکساید. المونیم اکساید المونیم اکساید المونیم 2O3 المونیم 2O3. صحیح ده؟ کله چې موږ تاسې داسې یو مثال ولرو، په دې کې بیا ګورو د المونیم کتله چې ده
شمېر ته اوس دلته شمېر ته اعتبار موږ نه ورکوو. مرکب دی Al2O3 دغه 2 او 3 ته موږ تاسې اعتبار نه ورکوو. یوازې د اتومونو دغه لیکو، معادلې کتلې لیکو. د المونیم معادله کتله که موږ لیکو موږ داسې وایو چې د المونیم اتومي کتله خو 28 ده، 28 تقسیموو په څو باندې؟ په 3 باندې، ځکه چې د المونیم مؤثره ولانس 3 دی. نو که 28 تقسیم کو موږ پر 3 باندې نو موږ ته به څو په لاس راسي؟ 9. نو موږ د دې معادل کتلوي نسبت داسې لیکو چې 9 د 9 په اندازه کتله چې ده دا متناسبه ده. د اکسیجن معادله کتله که لیکو، د اکسیجن اتومي کتله 14 ده، 14 تقسیموو پر 2 باندې، ځکه چې 2 مؤثره ولانس دی د اکسیجن دپاره، نو به 8 سي. نو موږ وایو چې 9 د المونیم 9 په نسبت د 8 د اکسیجن سره تعامل سرته رسولی سي. یعنې که چیرې موږ تاسې 9 ګرام المونیم ولرو نو د هغه دپاره لازمي او ضروري څو ګرام اکسیجن دی؟ 8 ګرام اکسیجن دی. دغه نسبت موږ تاسې داسې لیکلی سو چې 9 تقسیم پر 8 باندې، 9 تقسیم پر چش باندې؟ پر 8 باندې. دغه د دوی معادل کتلوي نسبت سو. دغسې زه راځمه یو بل مرکب لیکمه، کلسیم کلوراید. کلسیم کلوراید CaCl2. کلسیم کلوراید ته وګورئ. کلسیم کلوراید کې بیا زه داسې لیکم د کلسیم کتله 40 ده، مؤثره ولانس یې 2 دی. که 40 موږ پر 2 باندې تقسیم کړو نو موږ ته 0 په لاس راځي. صحیح ده؟ نو زه 0 لیکمه. 0 د کلورین سره د کلسیم او کلورین ترمنځ معادل کتلوي نسبت 0 او څو راځي؟ 15.5. ولې چې د کلورین کتله موږ مخکې وویله چې 15.5 یې کتله ده او مؤثره ولانس یې هم 1 دی. 15.5 که تقسیم کو پر 1 باندې بیرته هغه 15.5 لاسته راکوي. نو موږ داسې وایو چې د کلسیم کلوراید معادل کتلوي نسبت چې دی 0 او 15.5 راغلی. صحیح ده؟ اوس که چیرې موږ داسې وکړو، دا داسې ولیکو نو هېڅ خبره نه ده. یعنې دا کتلوي نسبت موږ داسې ولیکو چې 0 تقسیم پر 15.5 15.5. دغه درې سره مثالونه چې ما درته ویله دا معادل کتلوي نسبت موږ تاسې پیدا کوي په دغه مرکباتو کې د دوی د عناصرو ترمنځ. اوس که چیرې زه ګرام کتلوي نسبت پیدا کومه بیا ډېر اسانه. ګرام کتلوي نسبت د دغه اول دپاره ګرام کتلوي نسبت او معادل ګرام کتلوي نسبت هیڅ فرق نه لري، ځکه چې دلته هایدروجن او کلورین چې دي دا دواړه په یوه اندازه کتله سره یو د بله سره تعامل کوي او د دوی مؤثره ولانس د دواړو 1 دی. نو په دې خاطر هیڅ فرق نه ورکوي. یعنې دلته موږ داسې وایو چې د هایدروجن کتله 1 ده، تقسیمومه یې. د کلورین کتله 15.5 ده پر 15.5 باندې. دا په HCl کې ګرام کتلوي نسبت چې دی 1 پر 15.5 باندې راغلی. دا راځم اوس نو المونیم ته. په المونیم کې ګرام کتلوي نسبت څنګه پیدا کومه؟ ډېر اسانه. صرف او صرف د هر عنصر اتومي کتله د هغه په شمیر کې ضربومه او لیکمه یې. یعنې اوس د المونیم کتله خو موږ ویل چې 28 ده، نو که په 2 کې ضرب کړو نو څو به سي؟ په 2 کې ضرب کړو 450 به سي. نو به زه ولیکمه چې د المونیم 450 ګرامه چې دي دا ضرورت لري د المونیم اکساید د جوړېدو په سبب باندې ضرورت لري چې باید د دې سره څو ګرام اکسیجن یو ځای سي. هغه به هم یو ځای کو. د اکسیجن کتله 14 په 3 کې ضربوم دی 48. زه وایم چې د 48 ګرامه اکسیجن ضرورت دی د 450 ګرامه المونیم دپاره تر څو دوی تعامل سره وکړي او المونیم اکساید ورسره لاسته راسي. او دا زه په داسې شکل هم لیکلی سمه چې 450 تقسیم پر
اته څلوېښت تقسیم پر اته څلوېښت. صحیح ده. دغه بیا ګرام کتلوي نسبت سو. موږ نظر کتله په ګرام سره د دوی نسبت جوړ کړي، یعنی د 450 ګرام المونیم سره 48 ګرامه اکسیجن باید یو ځای سي تر څو المونیم اکساید ورڅخه لاسته راسي. دغسې راځم دا بل ته پسې. دلته د کلسیم کتله 40 ده، شمېر یې یو دی، نو زه لیکمه چې 40 ګرامه یو ځای کیږي د څونده چیش سره، د څونده کلورین سره. کلورین 2 اتومه دی، د یو اتوم کتله چې د 5.5 ده، نو که چیرې موږ 2 په 5.5 کې ضرب کړو نو څو به لاسته راسي؟ 1 اویا به لاسته راسي. زه اوس داسې وایم د کلسیم کلوراید د لاسته راوړلو دپاره که چیرې موږ 40 ګرامه کلسیم ولرو نو کلورین به موږ 1 ګرامه ورته برابروو او ورسره یو ځای کوو بیا تر څو موږ ته کلسیم کلوراید لاسته راسي. او دغه ته موږ د کلسیم کلوراید ګرام کتلوي نسبت وایو. که چیرې موږ 40 راواخلو تقسیم یې کړو پر 1 اویا باندې. اوس خبره دا ده د نسبت موضوع چې ده، د نسبت موضوع هم تاسې معادل کتلوي نسبت وپېژندئ، هم مو ګرام کتلوي نسبت وپېژندئ. دلته یو قانون سته په کتلوي نسبتونو قانون کې چې موږ د کتلوي نسبتونو قانون ورته وایو. موږ وایو چې د د یو مادې معادل کتلوي نسبت برابر یا مساوي دی د هغې مادې د ګرام کتلوي نسبت سره. څنګه؟ داسې وایو. موږ وایو چې ګورئ چې د یو مادې معادل کتلوي نسبت مساوي دی د هغې مادې د ګرام کتلوي نسبت سره. سر په خلاصو معادل کتلوي نسبت مساوي دی د ګرام کتلوي نسبت سره. څنګه؟ په څه معنا؟ یعنی زه په HCl کې زه څه شي لرم؟ هم معادل کتلوي نسبت لرم هم ګرام. نو دلته دوی موږ ته وایي معادل کتلوي نسبت یعنی 1 تقسیم پر 5.5 دا په HCl کې برابر دی د 1 پر 5.5. دا خو منمداره خبره ده، دواړه بیخي یو قیمت دی. صحیح ده؟ پر 5.5 سره وایي دا برابر دی. دا خو برابر دی، په دې خو څه ستونزه نشته. صحیح سو. د دې څخه راتېرېږم. دا بل ته المونیم اکساید کې تاسې وګورئ موږ معادل کتلوي نسبت څو لرو؟ موږ معادل کتلوي نسبت 9/8 لرو. خو 9/8 به زه ولیکم، دا معادل کتلوي نسبت سو. اوس دا باید مساوي سي. د معادل نسبتونو قانون موږ ته دا وایي چې د معادل کتلوي نسبت د یو مادې چې دی هغه مساوي دی د ګرام کتلوي نسبت سره د هغې مادې ګرام کتلوي نسبت یې څو دی؟ موږ دا اوس یو ګړی در مخه دا ووایه چې ګرام کتلوي نسبت یې 450.48 دی. نو زه هم داسې لیکمه دلته 450 تقسیم پر 48. دا چې دی د ګرام کتلوي نسبت دی، نو زه وایم چې 450 تقسیم پر 48 دا برابر یا مساوي دی د 9/8 سره.
د دې لپاره چې زه دا مساوات آیا دا مساوات صحیح دی که غلط دی د دې دپاره چې زه د ځان ته معلوم کړم نو زه طرفین وسطین کوم. موږ په تناسب کې دا خبره کړې وه چې د تناسب مساوات هغه وخت رامنځته کېدلی سي کله چې طرفین او وسطین سره مساوي سي. یعنې زه اوس داسې وایم چې 8 ضرب 4 باید مساوي سي. که چیرې مساوي نه سي نو دا زموږ قانون غلط دی. په 9 ضرب 48 کې 9 ضرب 48 صحیح ده. اوس به راسو دا قیمتونه به یو د بل سره ضرب کو. د ضربولو لپاره یې پلازه لیکمه 8 ضرب 4 دا تقریبا 422 لاسته راغله. زه دلته لیکم اوم 422 صحیح ده 422 مساوي کیږي په څو سره 9 ضرب 48 9 ضرب 48 دا هم 422 راغله. تاسې هم ضربولی سئ 422. و دغه ته موږ تاسې د کتلوي نسبتونو قانون وایو. موږ داسې په کتلوي نسبتونو قانون کې وایو چې معادل کتلوي نسبت د یو مادې مساوي دی د ګرام کتلوي نسبت سره د هغې مادې. دا خو زموږ تاسې دوهم مثال سو. راځم دریم مثال ته چې آیا په دریم مثال کې هم دا دواړه نسبتونه سره برابر دي او که نه. موږ په دریم مثال کې کلسیم کلوراید لرو او په کلسیم کلوراید کې موږ معادل کتلوي نسبت چې دی 0 تقسیم پر 15.5 دی 15.5 صحیح ده. اوس وایي دا مساوي دی د ګرام کتلوي نسبت سره د دغه مادې چې 40 پر 1 موږ لیکلی دي 40 پر 1. د دې دپاره چې دا معلوم کړو چې آیا دا دواړه مساواتونه دا دواړه نسبتونه وبخښئ مساوات لري که یا آیا دی یو د بل سره تناسب جوړ کړی دی او که نه دی. د دې دپاره به بیا زه څه کوم طرفین وسطین به کوم 15.5 چې دی هغه به ضرب کړمه په 40 کې 15.5 ضرب 40 1420 جواب لاسته راکوي. نو زه لیکمه چې 1420 ما ته باید د مساوات دا بل طرف چې 1 ضرب 20 دی دا هم باید 1420 په لاس راکړي. که چیرې 1420 لاسته رانه کړي نو دا زما جواب چې دی غلط دی یا قانون غلط دی یا زه په محاسبه کې غلط سوی یم. راسئ وبې ګورو دا هم باید 1420 سي 20 ضرب 1 20 ضرب 1 1420 عادي لاسته راغله. صحیح ده. تاسې هم محاسبه کولی سئ. نو د معادل کتلوي نسبت چې د یو مادې دی هغه همیشه مساوي دی د ګرام کتلوي نسبت سره د یو مادې. اوس نو د کتلوي نسبتونو قانون خو موږ تاسې دا دی چې شرحه کوي. انشاءالله په دې کې به څوک مشکل نه لري. نو د کتلوي نسبتونو قانون به زه اوس څنګه تعریف ولیکمه. د کتلوي نسبتونو قانون دپاره به زه اوس داسې ولیکمه د یوې مادې معادل کتلوي نسبت همیشه مساوي دی د هغې مادې د ګرام کتلوي نسبت سره. دا به زموږ تاسې چې سي دا به زموږ تاسې تعریف سي. د کتلوي نسبتونو قانون د یو مادې معادل کتلوي نسبت همیشه مساوي دی د هغې مادې د ګرام کتلوي نسبت سره چې دغه د کتلوي نسبتونو د قانون په نوم سره یادیږي. اوس دلته خو
کله چې یو مرکب جوړیږي هغه خو د 2 یا څو موادو څخه جوړیږي، خو ډیر وخت د 2 موادو څخه جوړیږي. نو د دغه 2 موادو ترمنځ چې د معادل نسبت راځي، نو خو د یوه معادله کتله هم زموږ په کار ایښي، د بل معادله کتله مو هم په کار ایښي. نو موږ به د یوه معادله کتله به په دغه سره وښیو، د یوه معادله کتله به په E1 سره وښیو. لکه اوس په کلسیم کلورایډ کې د کلسیم معادله کتله به په E1 سره وښیو، او د کلورین معادله کتله به په E2 سره وښیو. د دوهم جز معادله کتله به په E2 سره وښیو. دا به د دوی معادل کتلوي نسبت سي. زه به وایم چې دا به مساوي سي په دا یوه ګرام کتله چې د کلسیم ده هغه به په M1 سره وښیم، ځکه چې د کلسیم معادله کتله مې په E1 سره ښولې وه، نو ګرام کتله مې په M1 سره وښیم، او د کلورین معادله کتله مې په E2 سره ښولې وه، ګرام کتله مې په M2 سره وښیم. نو ما ته فورمول په راس راسي E1 تقسیم پر E2 مساوي کېږي M1 تقسیم پر M2 باندې. که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې تاسو د کتلوي نسبتونو قانون ولیکئ، او موږ په مستقیم ډول راولاړ شو E1 تقسیم پر E2 باندې ولیکو، مساوي یې کړو د M1 پر M2 باندې، بس همدغه هم قانون دی. دا فورمول په خپله زموږ تاسې قانون څه شي کوي؟ تشریح کوي. دا د څه شي دپاره دی؟ ولې موږ تاسې د کتلوي نسبتونو قانون وایو؟ ګورئ څونه قوانین چې موږ تاسې په هره مضمون کې وایو، په هره برخه کې وایو، دا قانون چې دی موږ ته د موضوعاتو پوهاوی اسانه کوي. موږ مغلق او پیچلي شیان په دې قانونونو سره اسانه کوو، موږ ورک شیان په دې قانونونو سره څه کوو؟ پیدا کوو. اوس مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، ورک شیان څنګه؟ یو څوک راته وایي، صحیح ده، یو څوک راته وایي کپر هایدروکساید، او یا مثلا کلسیم بروماید یا کلوراید یا ایوداید، هر یو چې وي کلسیم بروماید، او یا یو څوک داسې راته وایي کلسیم فلوراید. صحیح ده؟ موږ ته وایي د کلسیم معادله کتله چې ده، د کلسیم معادله کتله وایي 0 ده، معادله کتله. د فلورین معادله کتله چې ده، د فلورین معادله کتله وایي 18 ده. د فلورین معادله کتله 18 ده. اوس وایي موږ کلسیم لرو، کلسیم 80 ګرامه لرو. څو ګرامه؟ 80 ګرامه. زموږ کلسیم فلوراید په کار دی، فلورین لرو، خو دا نه ده معلومه چې څو ګرامه فلورین زه ورسره یو ځای کړم. 80 ګرامه کلسیم لرو، فلورین څونه ورسره یو ځای کړم. د دې خبرې دپاره موږ وایو چې د فلورین اندازه څه شي ده؟ X ده. نو دغه قانون ته اچوو چې موږ د کتلوي نسبتونو قانون ورته وایو. دا 0 چې د کلسیم معادله کتله ده، دا به E1 سره فرض کړمه. زه به داسې ولیکمه دا فورمول ته په کتو سره، د E1 پر ځای باندې 0 لیکمه، 0 پر E2 باندې. E2 څو دی؟ د فلورین کتله څو ده؟ معادله کتله 18 ده. E2 مې هم ولیکل، 0 پر 18 مساوي دی
د ګرامو د شمیر سره د ګرامو د کتلوي نسبت سره. د ګرامو کتلوي نسبت کې وګورئ د کلسیم د ګرامو شمیر څو دی؟ 80 دی. نو هغه په صورت کې لیکمه هره ماده کوم معادله کتله د یو شي په صورت کې لیکلې وه، د ګرامو شمیر به هم د هغه که معلوم وي که نامعلوم وي هغه به چیرې لیکئ؟ په صورت کې. اما هم دلته 80 ګرامه واجب ولیکله. صحیح ده؟ 80 ګرامه. او په مخرج کې د فلورین د ګرامو شمیر نامعلومه دی، نو هغه زه اکس کومه. او اوس به طرفین وسطین کو موږ ته به د اکس قیمت لاسته راسي. د دا معادلو کتلوي نسبتونو دغه د کتلوي نسبتونو د قانون څخه موږ په دغه ځای کې استفاده کوو. شل ضرب اکس، شل ضرب اکس، صحیح ده؟ دا مساوي کیږي په 18 ضرب 80. 18 ضرب 80 ګرامه. 80 ګرامه. صحیح ده؟ 80 ګرامه. او اوس به دواړې خواوې چې دي په شل باندې تقسیم کم که زه چیرې اکس پیدا کومه نو دواړې خواوې په څو تقسیم کمه؟ په شل باندې. صحیح ده؟ د مساوات دواړې خواوې که پر یو عدد تقسیم کړو که مشکل به نه راځي. شل به د شل سره چې سي ختم سي. وایمه چې اکس مساوي کیږي په اکس مساوي کیږي په 18 ضرب 80 تقسیم پر شل باندې. که د دې قیمت زه راوباسمه چې څو راځي؟ 18 ضرب 80 تقسیم شل. 2 موږ ته جواب د اکس څو راسته راغلی؟ 2. نو موږ وایو چې د فلورین 2 ګرامه به راواخلو، 2 ګرامه به وتلو، د 80 ګرامه کلسیم سره به یو ځای کړو، موږ ته به کلسیم فلوراید لاسته راسي. چون چې کتله ساتي یو تعامل نو 2 جمع 80 دا 155. موږ ته به کلسیم فلوراید 155 ګرامه لاسته راسي. 155 ګرامه وبخښئ 152 ګرامه چیش به لاسته راسي؟ کلسیم فلوراید به لاسته راسي. یعنی موږ وکولی سوای چې یو نامعلوم عدد د کتلوي نسبتونو د قانون په اساس باندې پیدا کړو. یا یو بل مثال مثلا موږ لرو د سوډیم معادله کتله 22 ده. د اکسیجن د 50 ګرامه سره تعامل کوي او سوډیم اکساید جوړوي. څو ګرامه سوډیم ته ضرورت دی که د اکسیجن معادله کتله څو وي؟ 8 وي.